بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې وکړو پاکستان ته په رسمي سفر راغلي د افغانستان د ولسمشر پاکستان لپاره ځانګړي استازي محترم عمر داودي صاحب سره ډیره مهرباني د وخت راکولو. خیر اول خو ډیره مختصر خبره چې د سفر هدف پاکستان ته څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیر اوسې، مننه ګران ورور طاهر خان. تاسو ته یاد دي د 2020 کال په د نوامبر په 19 باندې د پاکستان پرایم منسٹر ښاغلی عمران خان کابل ته راغلی و او هغه دواړو اړخونو یو تاریخي سفر وګڼه. په هغه سفر کې خبرې د پخوا په نسبت واضح وي، متفاوتې وي او د پاکستان د اړخه څه وعدې چې وشولې، څه قاطعیت باندې چې برخورد وشو، هغه بې سابقې و. نو ځکه موږ تاریخي سفر وبلل. په هغه سفر کې عمران خان رئیس جمهور ته ټیم ته افغانانو ته ویله چې د سولې په هکله یا بلکې د جنگ په هکله زه ډېر ځورېږم چې زه روزانه اورم چې افغانان وژل کېږي، خپل منځ کې وژل کېږي. زه په دې باندې ډېر ځورېږم. دا جنگ باید ختم کړو، سوله باید راشي او دایمي سوله باید راشي. تاسو چې پاکستان نه څه توقع لرئ چې په دې هکله څه کولی شي، زه در سره وعده کوم چې د ستاسو توقع نه بری کوو، خو تاسو به موږ ته ووایئ چې څه در سره وکړو، کوم مورد کې موږ در سره مرسته وکړو. نو هغې نه بعد بیا ځینې پیغامونه تبادله شولو، خو قرار په دې و چې یا د خارجه وزیرانو په سطح یو مجلس وشي. نو بیا دواړو خارجه وزیرانو په دې موافق شو چې نه، د خاص نمایندګانو په سطح دی یو جزئي باندې مجلس وشي، وفد د کینی سره او هغه لیست د پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان توقعات څه دي. نو زما دا سفر په دغه موخه و، خو خاصتا د سولې باندې تمرکز. هغه لیست مونږ وسپاره، دوه پکې ډېر مهم ټکي وو په هغه لیست کې. یو دا چې افغانان د دې اور د بندېدو توقع لري او زری لري، او دویمه دا چې پاکستان خپل اثر رسوخ نه په استفادې سره طالبان په دې باندې قانع کړي چې میز د مذاکرې ته راشي او هلته دوامداره کینی. داودي صاحب، تاسو افغانستان حکومت ولس په دې واقعي ستاسو یقین شته چې پاکستان اثر نفوذ لري او پاکستان دا کار کولی شي چې طالب قانع کړي، ځینې شیان چې کوم ستاسو امیدواري ده هغه پې وکړي شي؟ په دې کې نظریات مختلف دي. زما خپله شخصي نظریه دا ده چې د پاکستان سره موږ باید د اعتماد سطح ډېره لوړه بوځو او انشاءالله چې لوړه شوې ده. اعتماد په دې نه لوړېږي چې هغه اړخ ماته ووایي چې زه در سره دغه کوم یا زه دغه توان لرم، زه ورته وایم چې نه نه لري. دا خو بیا اعتماد نه شو. نو چې هغوی وایي چې موږ په طالبانو باندې کنټرول نه لرو اما اثر رسوخ لرو، موږ وایي بلکل ټیک ده، همدغه اثر رسوخ نه دې استفاده وکړه، تشویق یې چې رامخته شي او بامانه مذاکرات وکړي. پاکستان کې اکثر موږ ګورو دوی بیان چې کله ورکوي مشران اورکمو کې چې هغه اوربن ته لاړ سمه کړي، دا بیان همداسې مبهم و. نو تاسو اوربن خبره وکړه په دې خپل سفر کې، وبه شي دا کار وبه نه شي، ځکه طالب وایي چې اوربن خو به په دغه کې په هغې باندې بحث کېږي، په ایجنډا چې کله جوړه شي د بین الافغاني خبرو. ها، هغه وخت چې زه دلته په سفر راغلم هغه د پرایم منسټر عمران خان د سفر نه مخکې و. هغه وخت کې ما ته ویلي وو په غیر رسمي انداز چې موږ خپل انتهایی کوشش کوو چې د دې کال تر د پای نه مخکې یو اوربن ته ورسیږو، او هغه وخت کې برداشت دا و چې اوربن یعنې سولې ته ورسیږو. بیا چې عمران خان راغی په سفر، هلته زموږ رئیس صاحب جمهور ورته ویل چې موږ سره اول په سر کې د دې اوربن په هکله مرسته وکړه. طالبان قانع که په دې باندې. بیا چې ملا برادر راته د وفد په مشرۍ باندې اسلام آباد ته او عمران خان ورسره لیدل میزبان و، 2 ورځې مخکې ټلیفون وکړ زموږ رئیس جمهور ته چې هغه د اوربند خبره خو ټیک ده، هغه به زه کوم په زور سره، که بل هم څه خبره یې ما ته ووایه. خو که طالبانو نرمش وښوده، بیا زه د میټینګ نه تا ته کال کوم، بیا به سره خبره وکړو. بیا چون کال ونه که زمونږ برداشت دا و چې طالبانو نرمش ونه ښوده. وروسته هم چې ورسره چک هم کړله،
دوی ویل چې موږ ورسره یاد کړه هغوی نرمش ونه ښوده خو اوس په دې سفر کې یو د مهم ټکو نه زموږ همدا و چې زما د وفد په مشرۍ د پاکستان د اړخ نه دا خواهش وکړه چې دا د اورکم خبره بې معنا خبره ده اوربند وایي ځکه اوربند معنا اورکم معنا دا چې کار دا ماسم خلک دا کم ځای کې دا کار بوم پرېږده او چسپکي میلونه راواخله خو بیا هم خلک وژل کېږي ولې د ختم خبره نه کوي چې اور ختم شي او اوس الحمدلله چې منلې ده چې آینده اعلامیو کې به موږ دا ټکي دغه کوو یو بل پرمختګ شوی دی چې د پاکستان د فوز ویان څو ورځې وړاندې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د بیا کنټرول او یا د حکومت هغې پلوي نه دی او هغه دا دلیل دی چې هلته یو ډېر قوي نظام دی او هغه ړنګېدی اوس نه شي یا پخوانی افغانستان نه دی په دې ډېر بحثونه مو شول دې بیان ته څنګه وګورو آیا دا تصادفي د پاکستان د فوج د بیان و یا دلته دا سوچ پاکستان کې کوي تاسو څه احساس کوئ دا خو یو ډیر ښه انکشاف دی یو ډیر ښه پرمختګ دی دې ته موږ په ډیر مثبت نظر ګورو خبره داسې وه چې په افغانستان کې یو برداشت و په نړۍ کې برداشت و چې ټیک ده د ملکي حکومت سیاسي خلک دا خو سمه خبره کوي خو د دوی توان څومره دی د دوی صلاحیت څومره دی فوج دوی سره څومره قانع دی نو دغه خبره د فوج د ویان د خولې نه م راووتله چې نه دا حالت اوس د هغه نویمې دهې حالت نه دی او فوج خو خامخا په ګاونډ کې خپل فوجي اسسمنټ لري که نه ارزیابي لري دوی ته معلوم دی چې د افغانستان اردو پولیس نظام دې کې څومره قوت دی نو خامخا دوی به دا قضاوت کړي چې یاره دا جګړه په جګړه نه ختمیږي دا طالبان نشي کولی چې هغه مات کړي او دا صحیح خبره ده چې موږ په زور د زموږ فوج هم نشي کولی چې طالبان ختم کړي نو لاره د حل سوله ده خو په مجموع کې دا د فوج د ویان خبره نوې خبره ده بې سابقې خبره ده او د فوج د ویان نه داسې شی تصادفي نه راوځي هغه خامخا یو اسسمنټ کړی یو فکر کړی یو فیصلې ته رسیدلی اوس که مونږ بیا یو پوښتنه زه بیا وکړم او مختصر جواب هم راشي چې ستاسو سفر کې غوښتنې سوې د پاکستان نه او د پاکستان آیا داسې جواب تاسو له درکړ یو مثبت جواب چې تاسو په کابل ته چې کله ځئ نن نو مطمئن یې ښه دا یو خبره خو مهمه همداره سره ومنله چې نور به د اورکم په ځای اوربند به وایي چې دا جګړه ختمه شي او ماحول داسې شي او اورکم چې وایي معنا جګړه دې روانه وي که نه او چې اورکم وایي معنا جګړه ختمه دا لوی انکشاف دی دا یې منلی ده را سره دویمه خبره دا ده چې زموږ د راتګ نه مخکې خو موږ د اجنداوې سره تبادله کړې وې هغه اول سر کې چې ما د دوی نه خواهش کړی و چې موږ راځو او دا اجنډا د هغه وخت کې دا و چې طالبان تشویق کړي چې میز د مذاکرې ته راشي خو شکر الحمدلله زموږ د راتګ نه یو ورځ مخکې لاړو میز د مذاکرې ته نو بیا موږ هغه دغه کې چې نه لاړ شو ډېره ښه خبر ده خو چې دوامداره کینی او پی در پی وي خبرې که نه نو دا دویمه خبره د مذاکرې او په دې کې پاکستان مرسته کوي شي بېشکه چې طالبان ته قناعت ورکړي تشویق کړي او بعضې حالات خو داسې چې موږ او طالبان به خبره نشو کوی خو پاکستان یې کوی شي موږ سره هم کوی شي هغوی سره هم کوی شي نو دا خو دوه عمده خبرې خو هغه د ایپاپس هغه د عمل مشترک عمل پلان په چارچوب کې په هغې کې خبره دا ده چې دو جانبه دوه اړخیز روابط باید زموږ تقویه شي د دولت ترمنځ د دولت او ملتونو ترمنځ هغې کې هم تاسو شاهد یې چې پیشرفتونه شته دي تګ راتګ بیخي ډېر شوی دی بلکل دویمه مسله بیا دا وه چې د سولې یو ګروپ به جوړ شي مشترک د دواړو ملکونو نه دغه د سولې ګروپ چې موږ راغلو په سوله بیا ورپسې نو د تجارت بل ګروپ دی هغه دسمبر کې راغلی و هغوی هم ډېر پیشرفتونه کړي دي یو ویش مسلې د زموږ تجارانو لیکلې وې چې دغه مسلې موږ لرو د پاکستان د لارې تجارت سره هغه یو ویش واړه اوس حل شوي دي کله چې عمران خان په کابل کې و ولسمشر خپل اعلان کړی چې زه ډېر زر پاکستان ته به ځم
نو هغه خو درې میاشتې وشوې. نه هغه وخت کې برداشت دا و طرحه دا وه چې انشاءالله د فبروري په آخر کې به راځي. اوس موږ په خپله ماتل کې دوه اړخیز مشوره باندې ځکه چې د عمران خان د سفر او د رئیس جمهور غني د سفر ترمنځ موږ باید یو پخه لاسته راوړنه ولرو چې دوی دواړه راشي بیا مهر د صحت پې ولګي او اعلان یې کړي. یعنې پلان شته هغې ته ورنږدې یو. زما د تخمین نه انشاءالله چې د روژې نه مخکې راځي. او لږ بل مختصر یو بل فرمان ولسمشر جاري کړی غالبا په نومبر کې چې د پاکستان هغه قیدیان چې وخت پوره شوي وي پیسې ورسره نه وي نو یو بل هغه به مونږ خوشي کوو. د هغې څلور میاشتې هغه فرمان جاري شوی دی امضا شوی دی. نو هغه فرمان تطبیق خو بیا تخنیکي خبره ده. تخنیکي اړخ کې مشکلات وه. په اول سر کې 10 نفر بیرون نویس شو. لست ما ته راغی په خپله ما وکتل هغه لست چې 10 کسان باید اول ګروپ کې خوشي شي چې لاره پې خلاص شي سیستم پې جوړ شي. نو هغه لست ما زموږ بهرنۍ چارو وزارت ته ورکړی. هغه د سفارت سره هغوی اخته دي سره چې اوس خو د سفارت یا د اسلام آباد نه هیات باید لاړ شي. هغه یو باید وګوري چې همدغه سړی چې نوم یې څه شی دی همدا شته هلته که نشته دی. لږ بحثونه شروع شوي بیا چې په دې کې به دا شوي او پلانې داسې خو نه دا خو عام بندیان دي که نه شته پکې. نه هغسې هم شته پکې. هغه مختلف کټګوري دي. هغه وجه چې یو باید وکتل چې همدا وجه ده. ښه د هغې دا معنا نه ده چې داسې به وي چې موږ به یې نه خوشي کوو نه یا به یې نه. موږ د پاکستان سره یو قرارداد نه لرو د بندیانو د تبادلې که نه. خو بیا هم چې پاکستان موږ ته ووایي چې دغه کس موږ ته وسپارئ موږ یې د خیرسګالۍ د لحاظه ورته سپارو که هر څه وي که نه. خو توقع هم دا ده چې هغه مجرمي خطرناک اب خوشي نه کړي ځکه چې خوشي کې بیا ضرر رسي پاکستان خلکو ته ضرر رسي. تاسو تجارت خبره مو کړه دلته چې د اپټیکا میټینګ وشو د کمیټې نو د دې چې کوم خبرو شو خو هغې باندې متفق نشو. بیا پاکستان هغه درې میاشتې تمدید کوو تجارت توسیع پکې وکړه. نو دا مشکل به حل شي دی به راځي شي چې کوم بحثونه شوي دي یا څه او په هغې کې نږدې یوازینۍ خبره د اختلاف دا وه چې د WTO ممبرز موږ هم یو دوی هم دي. موږ وایو چې راځه چې د WTO قوانین تطبیق کړو او دوی په هغې کې لږ ذره سستي کوي. او وجه دا ده چې هغه د WTO د قانون په اساس موږ ته دوی باید انډیا ته فل اکسس راکړي د واګې د لارې او موږ باید دوی ته آسیایي میانت اکسس ورکړو. موږ یې ورکړو خو دوی دې کې مشکل لري. اوس داسې لږ اورم چې دوی کې نرمش راغلی په هغې سه کې چونتې ممبر یې د WTO خو خپل شروع دي دغه دي. نو انشاءالله چې هغه مسله هم حل کېږي.